مهم خبر پاکستان مهلت پای ته رسیږي تورخم کې د موټر چلوونکو لپاره ویزه حتمي کوو. سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. پام وکړئ د ورځې مهم خبر ده دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. په خیبر پښتونخوا کې د ګمرک یوې سرچینې مشال راډیو ته ویلي په تورخم کې د بار وړونکو موټر چلوونکو لپاره د مارچ تر 11 ورکول شوي مهلت په پای ته رسېدو دی او د اپریل لومړۍ نیټې څخه وروسته به نور افغان ډریوران او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کیږي او له هغه پرته څوک د سفر اجازه نه لري. د جنوري په 22 د طالبانو او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې دغه لار تر 10 ورځې ځنډ وروسته بیرته په دې شرط پرانیستل شوه چې طالبان به افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 11 پورې سفري اسناد پوره کوي. دغلته سرچینو ویلي تر اوسه یو لوري هم موټر چلوونکي ته سفري اسناد نه دي برابر شوي او معلومه نه ده چې تر ورکړل شوي مهلت وروسته به څه کیږي. دوستانو دا د نن شمدکلی خبر که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.